سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د عوامي نیشنل ګوند ANC مشر او سېنیټر ایمل ولی خان وایي د بابړې پیښې په اړه دې څېړنې وشي. هغه دعوا کړې چې په 1940 کال کې د پاکستان له جوړېدو راهیسه تر نن ورځې پورې پښتانه په دې هېواد کې محفوظ نه دي. د عوامي نیشنل ګوند سیاستوالان او پلویان د هر کال په څېر دا ځل هم د چرسدي په بابړه کې د 1940 کال د خونړۍ پیښې په یاد کې ګلونه کېښودل او وژل شوو کسانو ته یې دعا وکړه. دغه کال د اګست پر 12مه د دغه وخت د شمالي مغربي سرحدي صوبې چې اوس خیبر پښتونخوا بلل کېږي حکومت په بابړه کې د خدایي خدمتګارانو په احتجاجونو ډزې وکړې او په سلګونو کسان یې وژل. په هغه وخت کې د مسلم لیګ نون خان عبدالقیوم خان په صوبه واکمن و او د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح د هېواد ګورنر و. بلې خواته په افغانستان پکتیا ولایت کې طالبانو دغه ځوان ځکه نیولی ده چې په فیسبوک باندې د ملي بیرغ تصویرونه شیر کړي وو او دوی نیولی ده له خپل ځان سره یې وړی ده. همداراز د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د پخواني مشر لفټننټ جنرال فیض نیولو ته په خبرګون کې ویلي دي د هغه سره د خیبر پښتونخوا ته د ترهګرو راوستلو حساب وشي او ځینو بیا غوښتي د هغه سره د په سیاست کې د لاسوهنې حساب هم وشي. بلې خواته د بشري حقونو څار اداره وایي چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمني 3 کاله پوره کېدل په دغه هېواد کې د بشري حقونو د تیاره کړکېچ یادونه ده. په دغه اعلامیه کې د نجونو او د ښځو په زده کړو، د ښځو په آزاد تګ راتګ او دا ډول نورو سختو بندیزونو ته اشاره شوې ده. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.